د مرګ مسافر څلرویشتمه او وروستۍ برخه. تر پیدا کړم مسافر د مرګ په نوم باندې بیا، تر پیدا کړم مسافر د مرګ په نوم باندې بیا، رب د قهر د پری بیا ځلې ناورین راولا ناورین راولا. د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. دا د زه محسن احسان مو د مرګ مسافر د داستان د اخرنۍ خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې ټول داستان به مو په مینه او محبت را سره اوریدلی وي. خپرونې درنو او قدرمن اوریدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل شیبان په خوله هیڅ ونه ویل. دا چې ولې یې څه نه وویل دا به اوس واورو انشاء الله تعالی. شیبان په خوله هیڅ ونه ویل، خپل سر یې ټیټ کړ او په نثر یې سر وخوځوه. د دې جواب لیدل سره د ابنواس بدن اور واخیست. غوسې کې رامخکې شو. شیبان یې د ګریوان څخه ونیوه، خپل ځان په لوري راکش کړ او وویل: تا چې د کوم سوهي زخم هم لاس ور وړی دی هغه جوړ شوی دی، نن چې زما اقا زخمي دی نو ته څنګه وایې چې دا نشي ښه کېدی؟ ابنواس د لیونۍ په شان شو. ابنواس خاموش شو. شاید هغه ته احساس پیدا شوی چې د شیبان ګریوان ما نیولی دی، غلطي مې وکړه. هغه په خفګان سره وویل: که چېرته په عمر باندې څه وشي نو ابنواس به ژوندی پاتې نشي. کاشکې چې ستا په ځای زه نن په داسې حال کې پروت وی. رکن الدین به کله بېهوشه عمر او کله ابنواس او شیبان ولیدل. شیبان او ابنواس را جګ کړ او ورته وویل: زه د اقا د ژوندي پاتې کېدو څخه مایوسه یم. سمدستي مسکن ته پیغام ولېږه تر څو اربیته او مخې دلته راولېږي چې اقا د رخصت کېدو څخه مخکې خپله ښځه او زوی وګوري. ابنواس ځواب ورنه کړ. ټول بدن یې لړزېده. د باندې ووت. لږ وروسته یو جاسوسه کوتره د مسکن په لور روانه شوه. عمر په هوش راغلی او په بستره باندې پروت و. د بدن څخه د ډېرې وینې تللو له امله رنګ تک ژړ شوی و. یوې خوا ته یې رکن الدین ناست و، ښي طرف ته یې شیبان او پښو ته یې ابنواس ناست و. عمر رو خپلې سترګې خلاصې کړې. په ډېر بېوسۍ یې د رکن الدین په لورې وکتل. هغه غوښتل چې څه ووایي خو د ویلو توان یې نه و. بېرته یې خپلې سترګې بندې کړې. رکن الدین د عمر لاس په خپلو لاسونو کې ونیو او وویل: تا ماته څه وویل؟ عمر د روباره سترګې خلاصې کړې. په ډېر ټیټ اواز سره وویل: رکن الدینه، د هلاکو په مرګ سره زما د زندګۍ مقصد پوره شو. ما هره شپه د خوب څخه مخکې د خدای جل جلاله څخه سوال کاوه چې د هلاکو بدبخته څخه خپل قوم ته نجات ورکړم. هغه سوال مې خدای جل جلاله قبول کړ. رکن الدینه، زما خدای پاک زما دعا قبوله کړه. زه یې بار بار د مرګ څخه ساتلی یم. په ډېرو ځایونو کې زما مرګ یقیني و او زه الله تعالی ساتلی یم. زه نور د خپل ژوندانه پروا نه کوم. زما د زندګۍ چې کوم عظیم مقصد و هغه د هلاکو په مرګ سره پوره شو. عمر خاموش شو. د رکن الدین، شیبان او ابنواس په سترګو کې اوښکې راغلې. عمر یو ځل بیا په ډېر ټیټ غږ سره وویل: زما د مرګ نه وروسته که ته غواړې چې زما مسکن ختم کړې نو بېشکه ختم یې کړه، خو زه یو خواست لرم. زما جنګیالي په خپل لښکر کې شامل کړه او په مصر کې د اوسېدو اجازه هم ورکړه. دا به ستا په ما باندې غټ احسان وي. ما دوه ورونه وو، یو هوازن او بل ابنواس. هوازن لا مخکې څخه زموږ څخه جدا شوی دی. زما نه وروسته د ابنواس خیال ساته. دا یو بې مثاله جنرال دی او همیشه به ستا. عمر بن خزام رحمت الله علیه رحمت واسعه نور هیڅ هم ونه ویل، ځکه چې ابنواس د عمر په پښو باندې سر ایښی و او د ماشومانو په شان یې ژړل. ابنواس په ژړغونکي اواز سره وویل: زما اقا، داسې خبرې مه کوه، زه به مړ شم. زما اقا، زه به مړ شم. عمر د ابنواس په لوري وکتل او وویل: د قدرت په قانون کې څوک هیڅ هم نشي کولی. مرګ داسې یو دښمن دی چې په وړاندې به یې خامخا وسله غورځوې. ته زما ورور یې. ما نه وروسته د خپلو ملګرو خیال ساته. ابنواس د ماشومانو په شانو ژړل او ویل یې: ابنواس، ستا په موجودګۍ کې غر و. ستا څخه وروسته د شګو یوه ډېره ده. توپاني هوا به یې له ځانه سره کله یوې او کله بلې خوا وړي او راوړي. زما نه وروسته زما د ښځې او زوی خیال ساته. مغیز ته په خپله رهنمایي کې داسې جنګي تربیت ورکړه لکه څنګه چې زما پلار موږ درې واړو ته راکړی و. کله چې ځوان شو نو خپلې لور سره ورته واده وکړه تر څو زما او ستا د رشتې زنځیر مات نه شي. ابنواس بیا وویل: ستا په رهنمایي کې دښمن زموږ څخه لړزېده، خو تا نه وروسته به ابنواس هېڅ هم ونه شي کړی. عمر بیا وویل: موږ ټول د قدرت د رهنمایي محتاج یو. عمر او ابنواس دواړو چې کله خاموش ول نو رکن الدین عمر ته وویل: ستا نه وروسته به ستا مسکن په خپل حال پاتې وي او ابنواس به په سالار اعلی وي. زه به ورته د مصري جنګیالیو په شان د بیت المال نه تخوا ورکوم. عمر څه ویل غوښتل چې د خیمې دروازې په لور یې وکتل چې هماغه نومبرکې او نقاب پوشه جنۍ خیمې ته را دننوتله او په سلګیو یې ژړل. ابنواس هم د خیمې دروازې په لور وکتل او نومبرکې جنۍ یې وپېژندله ځکه چې په قاهره کې ورسره ملاقات شوی و.
او په دې هم پوهېده چې عمر سره مینه لري. ابو نواس خپلې اوښکې پاکې کړې، په سترګو کې شیبان او رکن الدین ته د بهر وتلو اشاره وکړه. درې واړه د خیمې څخه بهر شول. هغه نه مړکې جنۍ په ورو ورو رامخکې شوه، ټول بدن یې لړزېده، په خوله یې هېڅ هم ونه ویل. رامخکې شوه او عمر ته نږدې ودرېده. عمر جنۍ ته مخاطب شو، اوس چې زه د همیشه لپاره تاسو نه رخصتېږم، آیا اوس هم ماته خپل مخ نه ښایې؟ زه د څو ساعتونو مېرمه یم، زه غواړم چې خپل محسن وګورم. جنۍ په سلګۍ شوه او بیا دواړه لاسونه پورته کړل او د مخ نه یې لقاب لرې کړ. عمر چې ولیده حیران شو. چې پر امت باندې غږ وکړي او امت راویښ کړي، چې پر امت باندې غږ وکړي او امت راویښ کړي، داسې غازان پر دغه واړه سر زمین راولا، سر زمین راولا، د اسلامي نړۍ غم خورت شاهین راولا، شاهین راولا، خدای اقصا تبسل. خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو، هغه جنۍ مریانا وه کوم چې عمر ته جاسوسي کوله او دا یوه راهبه وه. عمر ته په حیرانتیا پوښتنه وکړه، دا ته یې؟ مریانا کښېنستله او د عمر سر یې په بازو کې ونیو او په ژړا کې ویل، زه هم هغه جنۍ یم چا چې په یروشلم کې ستا په پښه باندې پټۍ وتړله، چا چې منصوره کې د انارو جوس درکړ، چا چې د بغداد نه په زخمي حالت راوړې. قاضي تاج الدین ته زه ستا د خوشي کېدو لپاره ورغلی وم. هغه جنۍ یم چا چې د زندان نه د خوشي کېدو په وخت کې ستا په غاړه کې د ګلونو امیل واچوه. زما اقا، زه د هغه وخت نه تا سره مینه لرم کله چې ته د مسکن نایب سالار وې. ما په هر جنګ کې د دې لپاره برخه اخیستله چې ستا حفاظت وکړم. ته به چې چېرته تللې زه به د سیوري په شان تا سره وم. تا کله هم پوښتنه ونه کړه چې ته څوک یې، او کله دې هم په زور سره زما د نقاب لرې کولو هڅه ونه کړه او تا ونه ویل چې زه تا سره مینه لرم. ما صرف ستا د خولې څخه د دې جملې اورېدو لپاره په صحرا کې تنهایي زندګي خوښه کړه. زما اقا، کاشکې تا زما د مخ نه په زور سره نقاب لرې کړی وی، کاشکې تا زما لاس یو ځل نیولی او په مینه دې ویلی وی چې ته زما یې. ما خپله هم دا جمله ویلی شوه، خو تا اربیتې سره واده کړی و. مریانا په سلګیو شوه او اوښکې د عمر په مخ باندې ولګېدې. د خیمې نه بهر ابو نواس د دواړو خبرې اورېدلې، اوښکې بهولې. رکن الدین او شیبان د خیمې نه لږ لرې ولاړ وو. عمر وویل، آیا ته عیسوي یې؟ په سلګۍ کې مریانې وویل، زه مسلمانه یم. د صلیب په سریعه ما غوښتل ستاسو لپاره جاسوسي وکړم. عمر په سلګۍ ترې پوښتنه وکړه، ستا کور چېرته دی؟ زما کور نشته، زه د تاتاریانو د لاسه ځورېدلې جنۍ یم. زموږ کلی د ګوبي دښت په غاړه و. زما پلار په ځوانۍ کې د یو مبلغ مسلمان په لاس مسلمان شوی دی. هغه مبلغ زما پلار ځان سره المایق ته یوړ، چېرته چې د هغه باغونه و. د هغه مبلغ زوی نه و، صرف یوه لور یې درلوده چا سره چې زما پلار واده وکړ. زما مور عربه وه. کله چې تاتاریانو په هغه ځای حمله وکړه، زما پلار بخارا ته هجرت وکړ. بیا جنګیز خان په بخارا او سمرقند باندې حمله وکړه. بخارا او سمرقند یې د خاورو سره خاورې کړ. زما پلار بیا د مصر په لور هجرت وکړ. کومه کلیسا چې زه اوس د راهبې په بڼه اوسېږم، زما مور او پلار دلته د ځان لپاره یوه جونګړه آباده کړه. څرنګه چې دلته اوبه زیاتې وې نو پلار مې دهقاني شروع کړه. زه په همدې جونګړه کې پیدا شوی یم او زما د پیدایښت څخه وروسته زما مور مړه شوه. بیا موږ په خوا کې ستا پلار مسکن جوړ کړ. شاوخوا د مسلمانانو ټول لرې راجمع شول تر څو د تاتاریانو څخه د مسلمانانو قافلو حفاظت وکړي. شاوخوا په کلاګانو عیسویانو د مسکن خوښ نه کړ. هغوی غوښتل چې ستا د پلار مسکن له منځه یوسي، خو په دې پلان کې ناکام شول. په همدې ورځ کې د کلیسا راهب مړ شو. زما د پلار په ذهن کې دا خیال راغی تر څو په کلیسا قبضه وکړي او خپل قوم ته د دې لارې خدمت وکړي. نو ځکه موږ دواړو په غاړه صلیبونه واچول. زما پلار د عیسوي مذهب څخه پوره واقف و. هغه ماته د عیسوي دین بنیادي اصول راوښودل. په دې سره ما او زما پلار تا ته د تاتاریانو او صلیبیانو متعلق خبرونه در رسول. ما د لومړي ځل لپاره ته هلته ولیدې کله چې ته د تواس نایب سالار وې. د موصل په لوري تلونکې مسلمانې قافلې حفاظت مو کوه. عمر د هغې خبرې ونیول او وویل، ستا پلار چېرته دی؟ مریانې خپلې اوښکې پاک کړې او وویل، هغه په همهغه کلیسا کې دی. هغه پوهېږي چې زه تا سره د لیونۍ په شان مینه لرم. کاشکې هغه اوس دلته وای چې زه یې لیدلی وم چې څومره مجبور او بېوسه یم. هغه به اوس هم زما انتظار کوي. د کلیسا شمال لوري ته یوه جګه غونډۍ ده، په هغې باندې به ولاړ وي. عمر وویل، زما د مرګ نه مخکې که زه تا خپله ښځه جوړه کړم نو؟ مریانا د امید په لهجه سره وویل، دا به زما خوش قسمتي وي. زه به داسې وګڼم چې زه په خپل مقصد کې کامیابه شوم. داسې به ګڼم چې ما په خپله زندګي کې هېڅ شی د لاسه نه دی ورکړی. که په دنیا کې ونه شول خو په آخرت کې به خو به ستا د ښځ په نوم یادېږم. عمر په خپل ټول طاقت سره اواز وکړ، ابو نواسه، ابو نواسه. ابو نواس په منډه دننه خیمې ته راغی. خپلې اوښکې یې پاک کړې. زما اکا، زه تا راوغوښتلم. عمر د لاس په اشاره باندې د
د مخکې راتلو ورته وویل. ابونواس عمر سره خوا کې ودرېد. عمر د لږ وخت لپاره ابونواس ته کتل او ویل ابونواس که د مرګ نه مخکې زه د میریانه سره واده وکړم نو آیا ته خو به څه اعتراض نه لرې؟ ابونواس په ډېرې عاجزۍ سره وویل زما آقا ما ستاسو دواړو خبرې واورېدې، تا چې کومه فیصله کړې ده. ابونواس د هغې رد کولو جرأت نه لري نو بیا زموږ دواړو لپاره د نکاح تړلو بندوبست وکړه. ابونواس په خوله هېڅ هم ونه ویل او د نکاح تړلو بندوبست یې وکړه او د نکاح د ټولو شرایطو موجودولو سره ورته ابونواس نکاح وتړله. نکاح چې کله ختمه شوه بهر ته ووت. عمر د میریانې په لوري وکتل او ویې پوښتل اوس ته ما نه شکایت او ګیله نه لرې؟ بیا خو به داسې نه وایه ستا ټول ارمانونه د خاورو سره خاورې شول. میریانه مسکی شوه او ور وړاندې شوه چې په دې وخت د باندې ټوخی وشو. میریانې د عمر نه علیحده شوه. رکن الدین شیبان او ابونواس خیمې ته را داخل شول. رکن الدین د عمر سر ته کېناست او شیبان د عمر حالت کتلو. ابونواس د میریانه خواته راغی او په ډېر شفقت سره ورته ویل زه پوهېږم چې کله عمر زخمي شوی دی تا هېڅ خوراک نه دی کړی، نور ماښام کېدونکی دی، راځه ما سره ډوډۍ وخوره. میریانه په خفګان سره ویل زه وږی نه یم. ابونواس ویل ډوډۍ وخوره، ښه خورګانې ضد نه کوي. میریانه خاموشه شوه او ابونواس عمر ته ویل زما آقا دا وږې تږې ناسته ده، دې ته وایه چې ډوډۍ وخورې. عمر ویل میریانه لاړه شه او ډوډۍ وخوره بیا بیرته ژر راسه. میریانه د معصوم ماشوم په شان جګه شوه او د ابونواس سره خیمې نه بهر شوه. لمر غروب کړی و، تیاره خپرېدونکې وه. جنګیالیو د ماښام لمونځ نه وروسته ډوډۍ وخوړل. رکن الدین شیبان او ابونواس عمر سره ناست وه. میریانه خپل مخ د عمر په پښو باندې ایښی او ژړل یې. د عمر حالت نور هم په خرابېدو او بېهوشي پرې راتلله. د خیمې نه د باندې د اسونو بګۍ ودرېده. رکن الدین شیبان او ابونواس د باندې لاړل. هغوی ولیدل چې خیمې سره نږدې بګۍ ولاړه ده، شاوخوا ترې د مرګ مسافر ولاړ دی. د بګۍ دننه اربیته او مغیث ناست وو چې بیا دواړه د بګۍ څخه راکوز شول. شیبان په منډه دننه خیمې ته لاړ او میریانه ته خورې زما د آقا ښځه او زوی راغلل، هغوی خیمې ته راځي، تاسو لږ د باندې لاړ شئ. میریانه هېڅ ځواب ورنه کړ. همداسې د عمر په پښو باندې سر ایښی او ژړل یې. عمر په هوش راغی. شیبان ته مخاطب شو دا همدلته پرېږده، مغیث او اربیته دننه راوغواړه. شیبان د بندې لاړ، د ابونواس سره خوا کې ودرېد. ابونواس اربیته او مغیث له ځان سره دننه خیمې ته راغلل. دواړه مور او زوی خیمې ته داخل شول، په منډه راغلل او د عمر خوا ته کېناستل. سترګې یې له اوښکو ډکې وې. عمر دواړو د خپلې سینې پورې ونیول، بیا یې د اربیتې لاس په خپل لاس کې ونیول او ورته ویل شاید زما روح ستاسو دواړو انتظار کوه، زما وخت نور پوره دی. بیا یې د میریانه په لوري اشاره وکړه، وویل هلته وګوره اربیتې دا همهغه نقابپوشې جنۍ ده چا چې زه د بغداد نه په زخمي حالت کې راوړی وم. اوس دا زما ښځه ده، زما نه وروسته دا تا سره زما امانت دی. عمر د لږ وخت لپاره خاموش شو، خپل ځان یې راسمبال کړ او بیا یې مغیث ته وویل زما زویه ما نه وروسته د خپلې مور خیال ساته، زما څخه وروسته به د دې کفالت او حفاظت کوونکي ته یې. مغیث ژړل او هېڅ ځواب یې ورنه کړ. عمر بیا خاموش شو. اربیتې د عمر په لوري وکتل. عمر بیا بېهوشه شوی و. اربیته ورخطا شوه. شیبان ته یې اواز وکړ. هغه په منډه دننه راغی او د عمر په سینه یې لاس کېښود. رکن الدین او ابونواس ورسره شاته ولاړو. شیبان په مایوسۍ سره وویل بیا بېهوشه شوی دی. اربیتې د ماضي په خیالونو کې ډوبه شوه. په تصور کې هغه ولیدل چې عمر د فدایانو سره جنګ کوي. دا هغه وخت و چې په لومړي ځل اربیته لیدلې وه. په همدې وخت کې اربیته د پیدایانو تښتولې وه. بیا د عمر ښځه شوه. هغه ته زغر او خول اغوندي چې په تصور کې ولیدل چې عمر په یروشلم او موصل کې جګړه کوي، هلاکو باندې ځان وژونکي حمله کوي او هغه له منځه وړي، خو په خپله عمر هم په وینو کې لت پت په ځمکه باندې راغورځېدل دی. اربیته ناڅاپه خپلې سترګې خلاصوي، د حالاتو د دنیا نه بهر راوځي. هغې ولیدل چې عمر په ډېر مشکل سره خپلې سترګې خلاصوي. خپلې سترګې یې خلاصې کړې. د لاس په اشاره باندې اربیته او میریانې ته د نږدې راتللو اشاره وکړه. دواړې ورته رانږدې راغلي. عمر په لړزېدونکي لاسونو د هغوی دواړه لاسونه ونیول. بیا یې غوښتل چې څه ووایي. زه میریانې وویل زما آقا خپلې ساګانې قبو کړه، زما آقا زه به مړه شم، ستا میریانه به مړه شي، زه به ستا غم برداشت نه کړم. د څه ویلو په ځای عمر کلمه طیبه وویل. بیا یې ورمیږ یوې خوا ته کوږ شو. شیبان په ورختایي سره د هغه په سینه لاس کېښود، خو د مرګ مسافر خپل منزل ته رسېدلی و. هغه د ورسېدلي زخم له امله شیبان په سلګیو کې وویل آقا زموږ څخه جدا شو. میریانې اربیتې او مغیث هم ژړل. رکن الدین د عمر په مخ سپین څادر راکش کړ او ابونواس لږ وخت لپاره همداسې خاموش ولاړ. بیا کېناست او په سلګیو شو. یو دم د خیمې څخه بهر شو. کوم طرف چې د مرګ مسافر خیمې ولاړ وې هغه طرف ته په ژړغونکي اواز سره وویل زما د آقا ملګرو نن موږ یتیمان شو. زموږ آقا د مرګ مسافر عمر بن خزان خپل منزل ته ورسېد. هغه مړ شو او په دې دنیا کې د تل لپاره له موږ څخه جلا شو. هغه نور زموږ خوا ته نه راځي. په جواب کې د مرګ مسافرو د ژړا اوازونه واورېدل شول. ابونواس بیرته خیمې ته راغی. د خیمې دننه رکن الدین شیبان میریاني او اربیتې او مغیث ژړل. شیبه اوږدېدله. د شمال طرف نه تیزې هواګانې د خیمې تر پال څخه مختلف اوازونه ویستل.
ابو نواس یو دم را بیدار شو چې د هغه کوم آواز اورېدلی وي. شبانه هم د آواز په لور متوجه شو. د مرګ مسافر چا په خپل خوږ غږ دا ترننه ویله: ته زمونږ د قاپو رهنما وې، زمونږ ورور، زمونږ ملګری او اقا وې. هغه څوک وې چې دشمن ترې په لړزان و، له امله دې غمجن او پریشان و. د شاهین غوندې دشمن پسې روان وې، ته دشمن لره لوی تندر د اسمان وې. نن له موږ څخه جلا شوې، د زړه سره ستا جوړه به موږ نه کړو برابره. خدای دې درکړي همهغه واړه جنتونه، موږ به تل کوو خپل رب ته دا سوالونه. فیصله د لوی الله نه بدلیږي، څه چې وغواړي الله هغه به کیږي. د اسلام لپاره ستره سرمایه وې، د بریا او فتوحاتو پیلامه وې. هم ببرس ابو نواس او هم شیبان ستا په مرګ بجاړي هجوم کامران. سندره ویونکی خاموش شو. د هغه سلګي اورېدل کېدلې. د خیمې دننه د اربیتې او مغې ژړا اورېدل کېده. رکن الدین، شیبان او ابو نواس د خیمې څخه بهر شول. دواړو لښکر ته د کوچ حکم وکړ. په کومه بګۍ کې چې اربیته او مغیس راغلي وو، همهغې بګۍ کې بستره واچولې تر څو د عمر مړ پکې خپل مسکن ته یوسي. جنګیالیو خیمې راټولولې. ابو نواس خیمې ته رادننه شو او اربیتې ته ویل: اربیتې ځان سنبال کړه. میریانه او مغیس هم در سره کړه او بګۍ کې کېنئ. لښکر کوچ کوي، زه د عمر مړی بګۍ ته وړم. اربیتې هېڅ ځواب ورنه کړ، همداسې یې ژړل. ابو نواس وویل: اربیتې زما خوري، جګه شه، ستا ورور تا ته د صبر تلقین درکوي، جګه شه، لښکر انتظار کوي. اربیتې خپلې اوښکې پاکې کړې. مغیس یې د بازو څخه ونیو، راجګ یې کړ او په ډېرې بېوسۍ یې د ابو نواس په لورې وکتل. ابو نواس هغه په داسې حال کې نه شوی لیدلی، نو مخ یې تر بلې خوا ته واړوه. وویل: میریانه هم در سره جګه کړ. اربیته د میریانه په لورې ورغله او میریانه یې د دواړو بازوګانو څخه ونیوله. کله چې غوښتل هغه جګه کړي نو ورمېږي یوې خوا ته کوږ شو. اربیتې چیغه کړه، شاته لاړه. میریانه مړه شوې وه. میریانه په عمر د پاسه نو قدرمنو اورېدونکو. اربیتې مغیس د لاسه ونیوه، خپل سر یې ټیټ نیولی او ژړلې. په بګۍ کې کېناستله. د عمر او میریانې مړي یې هم په بګۍ کې کښېښودل. جنګیالیو سمدستي د عمر خیمه راوویستله او ټوله یې کړه. لښکر کوچ وکړ او د ټول نه مخکې بګۍ روان و چې د عمر او میریانې مړي پکې ښودل شوي وو. اربیته او مغیس بګۍ کې ناست وو او دواړو ژړل. ابو نواس د بګۍ د اسونو واګې په لاس کې ونیولې. د بګۍ شاته رکن الدین او شیبان روان وو، خپل سرونه یې ټیټ نیولي وو. د دوی شاته دواړه لښکرې را روانې وې. د بګۍ دننه اربیتې او مغیس د غم او خفګان اوښکې تویولې او بګۍ د ایرن سیند په لورې روانه وه. ومن الله التوفیق. د فکري جوړښت درنو او قدرمنو اورېدونکو، دا د مرګ مسافر د داستان وروستۍ برخه مو هم تاسو ته وړاندې کړه او په همدې برخې سره د مرګ مسافر د داستان پای ته ورسېد. دا چې بیا موږ د یو بل نوي داستانو سره ستاسو په درانه حضور کې را حاضرېږو. تاسو ټول موږ په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله رب العزت دې دغه تاریخونه او داستانونه د اسلامي امت د ځوانانو لپاره د دې د بیدارۍ او د ویښتوب سبب وګرځوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. پردیس مکه محمد بن قاسم پیدا کړه، ته قتیبه بن مسلمان بیا تر چین راولا، تر چین راولا. د اسلامي نړۍ غم خوره تل شاهین راولا، شاهین راولا. خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا، شاهین راولا. چیرو بهیبت او دبدبه بیا تر هند ورسی، چیرو بهیبت او دبدبه بیا تر هند ورسی. سلطان محمود غزنوی تر عباسین راولا، سلطان محمود غزنوی تر عباسین راولا، عباسین راولا. د اسلامی نړۍ غم خوره تل شاهین راولا، شاهین راولا. خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا، شاهین راولا. محسن احسان سترګي پلارا لمدو ولاړم، محسن احسان سترګي پلارا لمدو ولاړم. د پاکون کې